بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې جوړ روغ به یاست. تېر درسونه به مو په خیر سره ویلي وي. راځو نن د یوولسم ټولګي د پښتو څخه دوه لوسته چې یو د سولې ارزښت نومیږي او دوهم درس ټولنه او نوی نسل نومیږي دا درسره وایو. لومړی لوست مو د سولې ارزښت دی. دا درس د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړی موخه مو دا ده چې د یو سولیز ژوند ارزښت په څه کې دی. دا یو پوښتنه هم ده او زموږ تاسې د نن ورځې د درس هدف یا موخه هم. دوهم، که سوله نه وي ژوند امکان لري. د دغو دوو موخو یا دغو دوو اهدافو دپاره د نن ورځې درس درسره وایو. که تاسې د نن ورځې درس تر پایه پورې راسره تعقیب کړئ نو حتما به مو دغه دوې پوښتنې په ذهن کې ځواب سي. یو مشهوره مقوله ده، وایي که ما ویل چې زه یم او تا ویل چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم. خو که ما ویل چې ته یې او تا ویل چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم. یعنې دا مقوله پر سوله باندې په اصطلاح اطلاق کېدلی سي چې دا د سولې په اړه ویل سوې ده. تاسو پوهېږئ چې سوله یو ډېر پراخ مفهوم لري او سوله د ژوند سره داسې لازمه او ملزومه ده لکه انسان او هوا. که هوا نه وي انسان ژوند نسي کولی. همدارقم که سوله نه وي هلته ژوند امکان نه لري یا ژوند نسي کېدلی. یعنې موږ تاسو پوهېږو چې د انساني ژوند اساس او بنسټ چې دی هغه سوله ده. دا سوله ده چې د انسان ژوند ته خوند و رنګ ورکوي. که سوله نه وي د هغو انسانانو ژوند به بې خونده او بې رنګه وي. د دوو تنو څخه نیولې بیا د کورنۍ د غړو، د دوو ملګرو، د دوو همصنفیانو، بیا راځه تر کور د باندې د همسایه سره، بیا تر همسایه راځه د باندې په کلي و په محل کې، بیا تر هغه راپورته په قوم کې، په ولس کې، په ملت کې او بالاخره د دنیا د نورو انسانانو سره. ټوله په اصطلاح که په سوله کې ژوند ونه کړي د دوی ژوند به د تاوتریخوالي او ستونزو سره مخامخ سي. او که د دغه دوو کسانو څخه راځه نیولې بیا تر هغه لوړ حالته پورې چې ما درته ویل په سوله کې ژوند وکړي، یو د بل سره په زغم و په حوصله ژوند وکړي، نو بیا به انشاءالله تعالی په ژوند کې له ستونزو څخه بېغمه وي. تاسې پوهېږئ که د یو ولس په منځ کې جنګونه وي، یو تر بله جنګ وي، نو هغوی د ژوند د خوند نسي اخیستلی. او که یا مثلا یو بهرنی یرغلګر یا اشغالګر راولاړ سي پر یو هیواد باندې یرغل وکړي، پر یو خپلواک هیواد باندې د هغوی ارزښتونه پایمال کړي، نو د هغو عادي او ورځنۍ اړیکې ختمیږي یا په اصطلاح هغه شلیږي او ژوند یې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي. د سولې نشتوالی یا په اصطلاح د جنګ و د جګړو شتون د انسانانو ژوند د خنډونو او ستونزو سره مخامخ کوي. تاسې پوهېږئ که په کوم ځای کې جنګونه وي، سوله نه وي، هلته د ژوند شرایط ډېر سخت وي. حتی د ژوند څرخ په ټپه درېږي. خلک وژل کېږي، ټپیان کېږي، نیول کېږي، اسیران کېږي، بندیان کېږي، کډوالۍ ته مجبوره کېږي، بې ځایه کېږي، عادي و روزمره چارې مخته نسي تللی، ښوونځی بندېږي، صحي خدمات په ټپه ولاړ وي او پلرونه و په اصطلاح مشران د زامنو جنازې پورته کوي، روغتونونه په اصطلاح د ناروغانو ټپیانو ډک وي. همدارقم راځه بې شمېره نورې ناخوالې وي. دا ټول هغه وخت وي چې په یو هېواد کې سوله نه وي، هلته جنګ و جګړه وي. نو داسې هیڅ کار موږ تاسې په دنیا کې نه لرو چې هغه دې د خبرو د لارې او د یو بل د منلو له لارې نه حلیږي. که چیرې انسانان په خپلو منځو کې سره کښېني، یو بل وزغمي، یو بل ومني او ځینې په اصطلاح زغم و حوصله ولري، نو هغوی انسانان خپل په منځو کې ژوند کولی سي او هغه کم انساني ژوند چې په اصطلاح دته ورکول سوی دی هغه به یو څو لحظې یا یو څو کلونه په دې دنیا کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېروي او بیا به بیرته ځي له دې دنیا څخه هغه باقي و په اصطلاح تل دنیا ته. نو راځو تاسې ګرانو شاګردانو کوښښ وکړئ په یو صفحه کې یا په نیمه صفحه کې دغه د نن ورځې درس داسې قیاس کې که مثلا سوله نه وي په یو ټولنه کې، په یو ملت کې جنګ وي، جګړې وي، څه به پېښ شي، هغه موارد ټوله در سره ولیکئ. که مثلا سوله نه وي مکتب به بند وي، که سوله نه وي روغتون به تړلی وي، که سوله نه وي سړی به سودا ته نسي وتلی، عادي چارې به مخته نسي تللی، که جنګ وي سړی به تر یو ځایه پورې د دوستو د قریب د احوالو پوښتنې ته نسي تللی. دغه ټول موارد در سره ولیکئ
او دا به هم ستاسې کورنۍ کار سي او هم به مو فعالیت سي. راځو د دغه ورځې درس لغتونه چې ما تاسې ته راایستلي دي. مترادف معنا همانا، مترادف کلمې همانا کلمې. اوس دغه کلمې یو در بل همانا دي. خنډ، مانع یا ځنډ، اسیر، بندي، شاړې، نابادي. شاړې مځکې معنا ناباده مځکې. نولیدل، غمیدل یا کړېدل، شکیل، راګیر، کړاو، ستونزه، مشکل، تورتم، توره تیاره، سخ، بخت یا خوشحالي، ربړه، ستونزه، مشکل او منفعت، نفع یا ګټې. نو ګرانو شاګردانو کوښښ وکړئ چې دا لغتونه هم په خپلو کتابچو کې در سره ولیکئ او پر هر لغت باندې یوه یا دوې جملې جوړې کړئ تر څو دغه لغتونه مو ښه په ذهن کې کښېني. راځو د نن ورځې دوهم درس ته. دوهم درس مو ټولنه او نوی نسل عنوان دی. دا درس هم د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایي. لومړی موخه یا هدف مو دا دی چې ځوانان څنګه د یوې ټولنې بنسټ ټینګولی شي. دوهم، په ټولنه کې د نوي نسل مسؤلیتونه څه دي. که د نن ورځې درس را سره تعقیب کړئ او دغه درس ته تاسې غوږ ونیسئ نو انشاءالله تعالی کوم پوښتنې چې پر تخته لیکل شوي دي هغه به حتما ستاسې په ذهن کې جواب شي. تاسې پوهیږئ چې یو ټولنه د مختلفو انسانانو، د ماشومانو، کوچنیانو، پیغلو، ځوانانو، سپین ږیرو، سپین سرو څخه جوړه ده او په دې ټولو کې تر ټولو ډیر ارزښت چې لري هغه څوک چې ځوانان دي. ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی. که د انسان په بدن کې د ملا تیر نه وي انسان جګ سیده نسي درېدلی، حرکت نسي کولی، کښېنستی نسي، پریوتی نسي. دا د انسان د ملا تیر دی چې دی هم حرکت کولی سي، هم کښېنستی سي، هم پریوتلی سي، هم د ژوند چارې مخته وړلی سي. عین لکه د انسان په بدن کې چې د ملا تیر مهم دی نو دغه رقم په یو ټولنه کې ځوانان مهم دي. که ځوانان سم وروزل سي د هغې ټولنې آینده به روښانه وي. ځوانان د یوې خامې یا په اصطلاح اومې اوسپنې په څیر دي. هغه چې هر رقم ته وټکه هغه شی ځین جوړولی سي. که چاړه ځین جوړی، که کوچنۍ چاړه ځین جوړی، غټه چاړه ځین جوړی، هر رقم که هغه اوسپنه ته پخه کې خپل د خوښې وړ طبیعت شی ځین جوړولی سي. ځوانان هم په ټولنه کې همداسې دي. که یې هر رقم ورځې هغه رقم انسانان ځین جوړولی سي. لکه څنګه چې رګونه په بدن کې ارزښت لري دغه رقم انسانان په ټولنه کې ارزښت لري. او ځوانان، پیغلې ځوانان په ټولنه کې په هغه پوړ کې دي چې تر ټولو مهم دی. دوی که خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي په ټولنه کې لوی تغیر راوستلی سي. که دوی په ښوونه او روزنه سمبال وي هغه ټولنه به په ښوونه او روزنه سمبال وي. که دوی د ښوونې او روزنې څخه لیرې وي هغه ټولنه به د ښوونې او روزنې څخه لیرې وي. ځوانان باید په ټولنه کې د ټولو ناخوالو په څیر بې تفاوته پاته نه سي. دوی باید په ټولنه کې د هرې ناخوالې، هرې ستونزې په وړاندې ودرېږي ځکه دا کار یوازې دوی کولی سي. په ټولنه کې دوی هغه کسان دي چې هم په اصطلاح د مټو د قوتو د جسم زور سره دی او هم عقل یې سالم دی او عقل یې کار کوي. دوی په اصطلاح په ټولنه کې مسؤلیت لري چې ټولنه سم لوري ته رهبري کړي. په ټولنه کې کوم ناوړه دودونه او رواجونه چې دي د هغو مخنیوی وکړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ په افغاني ټولنه کې ډېر ناوړه دودونه شته. په کلیو په اطرافو کې اوس هم انسانان د ډېر په اصطلاح د علم او د ښوونې او روزنې څخه لیرې دي او په دا رقم دودونو کې راګیر دي چې هغه ډېر یو خرافاتي بڼه لري او یو ناوړه دودونه حسابل کېږي. لکه په دیو کې د ښځو ورکړه یا مثلا په ودونو کې، په فاتحو کې هغه ملا ماتونکي ناوړه دودونه چې د هر چا په وسه نه ده پوره خو د ډېر مجبوریت او ډېر ضرورته د هغه دپاره پور کوي، فقر کوي، پر ځان ستونزې راولي، پر ځان تکلیفونه راولي او بیا هم هغه کار کوي. د دغه کارونو مخنیوی په ټولنه کې یوازې ځوانان کولی شي. دوی کولی شي چې د مشرانو سره کښېني، د خلکو سره خبرې وکړي چې دا منفي دودونه پرېږدي. تاسې کولی شئ چې ټولنه سم لوري ته رهبري کړي. دا ټول د ځوانانو مسؤلیتونه دي. ځوانان باید پوه سي چې نړۍ اوس د یو کلي په څیر او نوي غوښتنې د نوي نسل په اصطلاح حاجتونه، ضرورتونه څه دي په هغه باید دوی پوه سي او د هغه دپاره په ټولنه کې کار وکړي او دوی باید د نشهیي توکو په وړاندې بې تفاوته پاته نه سي. که کوم کس اول خو کوښښ وکړي چې خپله د دې شي څخه مخنیوی وکړي بیا هم
په ټولنه کې که نور انسانان د دې شي څخه په دې اخته وي هغوی په دې ته متوجه کړي چې تاسې نشي توکي پرېږدئ او خپل د صحت دپاره خپل د روزمره او روزنیزو چارو دپاره کار وکړي او ټولنه چې هغه څومره حق پر تاسې لري هغه مخته یوسئ. نو ګرانو شاګردانو کوشش وکړئ چې دغه د نن ورځې درس هم د ځان سره تکرار کړي او بیا راولاړ سئ په یوه صفحه کې دغه زما دغه پوښتنو ته ځواب ووایاست چې په یوه ټولنه کې د ځوانانو رول څه دی. که په یوه ټولنه کې ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نه سي په هغه ټولنه کې به څه پیښ سي. تاسې پر یو صفحه باندې یا نیمه صفحه باندې پر دې کار وکړئ دا در سره ولیکئ چې کوم مسؤلیتونه دي چې په یوه ټولنه کې باید ځوانان ادا کړي او که چیرې دغه مسؤلیتونه د ځوانان ادا نه کړي په هغه ټولنه کې څه پیښیږي. راځو د دغه لوست لغتونه هم ما تاسې ته راایستلي دي هغه به تاسې ته ووایم. لومړی لغت معمار معنا بنا یا جوړونکی لکه ځوانان د ټولنې معماران دي. پوړ منزل سنبال تیار یا آماده رغنده تاثیر لرونکی یا اغیز لرونکی. وای ځوانان په ټولنه کې رغنده رول لري یعنی تاثیر لرونکی رول لري. رسالت مسؤلیت اړین ضروري یا مهم او زوړوالی لوړوالی. نو کوشش وکړئ ګرانو شاګردانو چې دا لغتونه هم په خپلو کتابچو کې در سره ولیکئ او پر هر لغت باندې یوه یا دوې جملې در سره جوړې کړئ تر څو دغه لغتونه مو هم په ذهن کې ډېر ښه کښېني. نو د نورو درسونو پورې تاسې پر لوی الله سپارم. هیله ده چې راتلونکو درسونو پورې را سره پاته سئ او د دې ترڅنګ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.